الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق الله العلي العظيم دوستانو عزیزانو الله رب العزت د دنیا تخلیق کو دنیا پیدا کړه انسانان په پیدا کړه او د انسانانو په وجه دنیا ته زینت ورکړه او الله رب العزت د دنیا نظام او د دنیا قاعده قانون د انسانانو د لپاره آسان کو چې دا انسانان په وخت دی حدیث شریف کې راځي چې الله رب العزت دنیا ته وجود ورکړ او دې دنیا ته چې کله انسان راولېږلو دنیا کې د انسان لا محدود څه ورته خواهشات سره راولېږلو انسان ځان د خواهشاتو لپاره د خپل وسایلو لپاره د خپل دنیا چې څوره هم مسائل دي هغه ورځ تر ورځې دې ځان ته کریټ کوي جوړوي یو وخت په باندې داسې را روان دی چې د هغه مسائل به ختم نشي ژوند به ختم شي انسان خواهشات په دنیا کې هیڅ چری نه پوره کیږي د انسان لذتونه چری هم په دنیا کې نه پوره کیږي د انسان آغا خواهشات چې کله د په خیالونو کې راځي د په زړونو کې راځي د په دماغو کې راځي هغه د دنیا د پوره کېدو سیس نه دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې دنیا ذلیله ده او دې ته الله رب العزت هیڅ چره هم څه اهمیت نه ورکړي د ماشي د وزر برابر وته هم اهمیت نه ورکړي ځکه الله رب العزت د دنیا مضمون ځکه بیانې چې انسان دنیا ته ملېږي هم دې د پاره چې دنیا کې نیکی وکړه آخرت د پاره ګټه وکړه زما د رضا کارونه وکړه د خلق سره اخوات محبت الفات جوړ د خلق سره مینا د خلق سره مرسته د خلق سره خپل تعلقات صحیح استوار د خلق سره لین دین سموکا د خلق حقونه موها خلق چې څنګه په دنیا کې ژوند تیری دوه قسمه د باندې عبادت راځي لومبه عبادت حقوق الله دې د الله چې کوم عبادت ته انسان پیدا کړی هغه د روزه ده زکات ده موز ده تلاوت ده ارس چې شرعي سوره هم عبادت دي هذا الله حق حقوق العباد د خلق حقونه دي ردی لین دین غسل خرصول چا سره معامله کول چا سره لین دین کول چا نه قرض غسل چا ته قرض ورکول چا سره بيع او شراء کول دا ټوټل نشي د حقوق العباد کې راځي
دنیا ته الله رب العزت انسان ظالم نه دی را لېږلی، عادل را لېږلی. او الله رب العزت دنیا ته انسان خلیفہ را لېږلی، انی جاعلک فی الارض خلیفہ، قرآن کریم کې وایي. او دا انسان په دنیا کې ظالم شي، جابر شي، دنیا کې د بل حق وهل، د دنیا کې هر قسمه سرکشي کول، دا انسان ازمایش مصیبت آفت که راځي دی انسان د لاسه راځي، تکلیفونه مصیبتونه د سور چې راځي دی انسان د لاسه راځي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت انسان پیدا کو، عزتدار پیدا کو. انسان چې دنیا کې پیدا شوی دی د ټولو نه غټ عزت الله رب العزت انسان ته ورکړي. ځکه قرآن کریم فرقان حمید کې الله رب العزت فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسم دی الله رب العزت چې بهترین انداز کې الله پیدا کړی دی دا انسان، چې کارونه هم بهترین کوي، معاملات هم بهترین کوي، لین دین هم بهترین کوي. د ټولو نه اهم او مهم او بنیادی خبره چې خپل حیا خیال ساتي، خپل ابرو خیال ساتي، د بل مسلمان هم ابرو ریزی نه کوي. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله هم یو انسان دنیا کې هر څومره نیک عملو کې الله ته مقبول نه تر څو پورې چې په دې انسان کې حیا نه وي. الله رب العزت مسلمان حیادار پیدا کړی دی، پردادار پیدا کړی دی. رب العالمین ته د ټولو نه نږدې محبوب د زنانو عمل چې دی هغه حیا ده. الله رب العزت د ټولو نه زیات په حیا په عمل باندې د پردې په عمل باندې خوشحالي. او وایي څه یره جیوي دا پرده پکې مولیانو راوستې ده، شریعت کې مخ پټول نشته. ولې نشته؟ ام مکتوم رضی الله عنه یو صحابي دی، ړوند دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم امهات المؤمنین سره ناست دی، دی په کور باندې راځن نشو. نبی علیه الصلاۃ والسلام زر خپل بیبیانو ته وویل چې مخونه پټ کړئ. امهات المؤمنین ورته د الله رسول به دا خلود دی ته ښکاری نه، ورته هغه تخکاری نه، تاسو ته ښکاری کنه چې څنګه په شریعت کې د سړو پرده راغلی چې زنانو ته به نه ګوري، داسې زنانو ته راغلی چې سړو ته به هم نه ګوري. عرض مې دا کولو ورځ تېرېږي، هر یو شی ایجوکیشن څه ګناه نه ده، څه غټ جرم نه دی. ټیک ده، تعلیم وکړه، تربیت وکړه، د اولاد وکړه، اولاد بې پردې کوه مه، اولاد د سر نه حجاب مه لر کوه، اولاد ته ازادي مه ورکوه، اولاد بې لارې کوه مه، اولاد ته دوره کل عام اجازت مه ورکوه چې هغه بیا سبا ستا د حیا جنازه وباسي، هغه سبا ستا د عزت جنازه ستا د کوره وباسي. هیڅ چری په انسان کا الګ دی که جنۍ دی نن سبا پې سړی اعتبار نشي کولی. وجه څه وجه؟ همدا ده چې ته ورته اجازه ورکړي. لومبې بنیاد یې کوم ځای نه کوي، یاره چې موبایل ورته والی سبق پکې ویل کېږي، د هغې سبق نه دوره مسایل جوړ دي، دوره مسایل چې هغه بیا خبره کم ځای نه کم ځای ته ورسي. دا مور پلار چې د اولاد تربیت کوي د ټولو نه غټ مجرمان دا مور پلار دی چې ازادي اولاد ته ورکړي. پرېږده پرتر زامن دي، ترور زامن دي، خیر دې ملاویږي دي ورسره چې څومره فتنه او فساد راشي د بې حیۍ د لاسه راځي، او بې حیۍ شروع کېږي د بې پردګۍ نه. که زمونږ ودونه والې، که زمونږ کویدنې والې، که زمونږ ښادۍ والې، که زمونږ خوشحالۍ والې، د اما د کما پکې ټول راجمع شوي، د ټولو نه غټه بې حیۍ او بې پردګي په هغه ځای کې کېږي. د زمانې غټ ډمانې راوستې خپلې ډولکي باجې تورۍ ټول ورته ناست دي، کپل ښځه خاوند به خپلې میدان ته وځي او ګډېږي. ولې تاله شرم نه درځي؟ ته مسلمان یې که ته هندو یې؟ د هندوانو رسم او رواج او کلچر نن سبا زموږ په مسلمان معاشره کې راتن نه شو. د ټي وي او د فلمونو او د ډرامو کلچر زما ستا په ینګ جنریشن کې راتن نه شو. ما تا د اولاد د سبق او د فیوچر او د مستقبل سوچ کو، دا سوچ نه کو چې اولاد مې بې حیا کېږي. ما تا د خپل مستقبل د خېټې سوچ کو، دا سوچ نه کو چې اولاد ما
دا غي ابروریزي کیږي، دا غي نه د حیا صادر لل کیږي، هغه په معاشره کې سپکیږي، هغه باندې راته پیغور ملاويږي. ما تاسو چل کو چې څوک پرده نه کوي دا ماډرن دي، چې سوره بکواسیت کوي دا لیبرل دی. دا کومه خبره شو؟ په دین اسلام کې نه ماډرن شته نه لیبرل شته. پرده چې دا د فرضي حکم دی، د الله رب العزت طرفه حکم دی. دا مسله د چا د خېټې نه ده، نه چې دا چا د مولا د خېټې نه راځي. دا دین د مولا نه دی، دا د الله رب العزت حکم دی او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په فریم قرار راغلی. دوستان او عزیزان عرض مې دا کولو، که ترقی غواړئ، که خوشحالي غواړئ، که خپل نسل کې پاک ساتل غواړئ، او که د الله رب العزت خوشنودي پس مکه باندې غواړئ، خپل اولاد ته نیک لار وتوخی، نیک لار وتوخی، د حیا لار وتوخی، د حیا صادر نکیدئ، د پردې په لارې وچلوئ. دا نه چې دلته کې په ټول لار کې پردې کوي، ولته دکاندار سره لاړ شي پرده راکړي، پردې شاته ښکلې کیني، مخې کولا وکړي، ګپونه لګوي، چایان نیسي. دین اسلام کې د دې اجازه نشته. ولې دا دکاندار ستا د ترور زوی دی، د ماما زوی دی، ورور دی، څه شی دی؟ څومره نن سبا ودونه کېږي، د ټول نه زیات بې حیایي پدې کېږي. جنجونه روانې، ګاډي روانې، ناظرینه، زنانه، مشر کشر دا پکې نشته. چغې چوغارې وایي ټول بې پرده کېږي. څومره بې حیایي، فحاشي، عریاني کوي، او ټول نه زیات ګورې سرکشه مسلمان. اغیار ګورې داسې الټه پلټه حرکتونه نه کوي. اغیار چې دی د خپل کار سره کار یا خپل کار باندې هغه فوکس کوي. هغه سره دوره ټیم نشته چې موږ خپل ژوند په دې باندې صرف کو، خپل ژوند په دې باندې برباد. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت په مسلمان باندې رحم کړی دی، ایمان حلاوت ورکړی دی، او شیطان ورته قسم خوړلی دی، قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین. پروردګار ستا په عزت او په جلال مې دې قسم چې دا به سمې لارې ته دا انسان پرېږدي. د دې انسان د لاسه دې ذلیل او رسوا کړی. اوس په تاسو باندې دا مسله پاتې یا په تاسو باندې دا ډیپینډ دی چې په شیطان سره ملګرتیا کوي که رحمان سره ملګرتیا کوي. الله رب العزت خو په انسان په سر باندې قسم وخوړ او غیرت یې وکړو چې همیشه دپاره شیطان مردود کو. اوس انسان باندې خبره پاتې چې ځان د رحمان په لار چلی کو، ځان د شیطان په لار چلی. دنیا کې هر یو څیز دی، هر شی یاره دا کم دین باندې مونږ عمل کوو، دا کمې مسلې باندې مونږ عمل کوو، دا خو ډېر ګران کار دی. پرېږده دا زما د زوی خوشحالي راغلی ده، پرېږده دا مې د نصیب خوشحالي راغلی ده. ستا خوشحالي به یو 15 منټ دی، زیات نه زیات یو ګنټه وي، زیات نه زیات یو 2-3 ورځې وي، نه بس پس خدای له بس جواب ورکړي. د الله په دربار کې ورځ په محشر چې پر بند ولایل ته بس جواب ورکړي. هلته کې به درنه د یوې لمحې تپوس کېږي، مال مې درکړی څنګه دې خرڅ کړی، په کوم ځای دې لګولی، غریب له دې ورکړی که په ډمانو دې ویشتی، لاچار مسکین له دې ورکړی که هلته کې ډمتوبونو کې دې لګولی، په جوارو دې لګولی. د زمانې غټه فحاشي، د زمانې غټه عریاني، د زمانې غټ جوارګر چې ګورې په مسلمان کې وطن نه ناست، د زمانې غټ ګنډکپ، غټ غل چې ګورې نو مسلمان په جامه کې به ناست. ما سره کلاس کې جاپانیان وو، ما خبره کوله ویره ستاسو د مسلمانان تاسو وایي چې سور حرام دی، دا حرام دی، حرام دی. ولې دا پردی حق خوړل حرام نه دي؟ پردی پیسې خوړل حرام نه دي؟ ځکه نن سبا زمانه کې چاته یو قرض 1 لک روپۍ ورکړي یا 2 لک روپۍ ورکړي چې چپلې دې ورپسې نه شلوري، بار بیا ماته وایي یو 1500 پیرې ورپسې ځي راځي، قدر یې کړی نو غټ احسان دی. پکاله هر سړی د بل مسلمان نه اعتماد او چرچه د اعتمادي مسلمان کې ولې راغلی؟ صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین کاروباري لین دین چې یو ځای ته لاړل، دا به یو هیله کوله، لین دین به شروع کو، مارکیټینګ به شروع کو، بیع شرا به شروع کړه. خلکو وته یم تاسو انسانان یې، فرشتې یې، څنګه کم دین یې. خلک به متاثر شو چې مسلمانان، ټول خلق په مسلمانان شو، اغیار به متاثر شو. نن مسلمان د اغیار متاثر دی. معامله الټه ده، د کفار طور طریقې مسلمان خپل کړی دي، حق د اکابرین او د مشران او ټول لارې پرې خو.
وخت براغه د جمع ټیم براغه الله اکبر ناره به ولګیدا دکانونه هر شی به بند شو نن چې الله اکبر ولګي ورګه چې زوی میراشي د موږ نه د دکان لپاره دوستان عزیزانو چریم داسې وکړو رحمان د بارا ارسه قربانه وي چې د رحمان منادي आवाज ولګي چې حي علی الفلاح حي علی الصلاح ارسه پرې دی دنیا لګ وخوار دی ګوري اجازه سره ګارنټي کارت نه دی راوړی چې زما دور کال ژوندې یم یا دور هفته ژوندې یم یا دور ورځې یا دور غنټې ژوندې یم د دنیا کې غیر معیاري سیس ګارنټي شته خو د انسان ګارنټي نشته په دنیا کې چې څوره هم سیزونه دي هر شی به فنا کیږي الا د انسان د یو عمل نه انسان عمل ولې نه نیک عمل ولې نه کوي خبر ستاد عمل صندوق ته چې څوره هم نیک عمل کې حتی کې بس ستاد لپاره جمع کیږي انسان نن هر سبا سړی مني چې مر حق ته کفن کې شک ته یو ورځ تللی خامخا تللی وسړه نه تسلیم هر چا ته پته چې برق راځي نه تسلیم زوی نه اکسپټ کوي هر سړی ته پته الله اکبر په باندې لاس راکې دي جنازه قبر په غاړه ناسي په غیبت کې دغل کې په جنازګاه کې ولاړی په غیبت کې مړی پسې شاته رواني خنداګانې پړقاګانې او بس یو بل پسې خدای غاښونه ولاو کړي او یو بل پسې بلنډي دا ویم نه چې د رب زموږ په جرګه کې راغلي او د بخښنې ذریعه دا شی نشته دوستانو عزیزانو نن سبا د مسلمان د زړه نه یره وتی دا زړونه سخت شوي دي چې څومره انسان ګناهګار شي زړه یې سخت شي چې زړه یې سخت شي د ده نه په حیا کار شته نه د ده په غیرت کار شته په دې څیزونو بیا د ده کار هر انسان د نن ځان سره سوچ وکړي چې زه د الله رب العزت په دین څومره مین که ته چېرې مین یې د هغې ایماني لیول یې دا دی چې ته پړده باندې ډېر زیات سوی ورته پابندي کړي که ته چېرې د الله په دین باندې مین یې ته به رب عبادت په پابندۍ سره کوي ما ته روزګار لپاره دوکانونو ته وشو بازار ته لاړ شو که نه یره چې اوس به وکړم لنډه ورځ دی ډېر سر تېره شو ماښام ماسخوتن چې راشي ټول منځونه په یو ځل باندې کوي دا کم دین یاد ساتئ د ابتدا د کم ځای نه کېږي چې انسان سنت پرېږدي بیا ورو فرایض پرېږدي بیا ورو جمع پرېږدي جمع نه پس ټول منځونه په یو ځل کوي یو وخت راشي چې بیا د جمعه خان جوړ شي جمعه په جمعه موس کوي بیا یو وخت داسې راشي چې اخترخان دې جوړ شي اختر په اختر بیا یو وخت داسې راشي چې مکمل د الله عبادت پرېږدي که چېرې تاسو ټول د الله عبادت پرېږدئ الله ته به ورسره نقصان نه رسي او که چېرې تاسو ټول د الله نه غوښتنې والا جوړ شئ د الله رب العزت په خزانو کې ګورې کمې نه ده ځکه درته عرض کوم هر وخت د الله رب العزت په دربار کې توبه استغفار کوئ د رب العالمین نه د رحمت امیدونه ساتئ او د الله رب العزت چې څه غواړي انسان ته ورکړئ مسلمان چې نن په سختو حالاتو کې راګیر دی په مشکلاتو کې په مهنګایۍ کې پارس کې راګیر دی خلکو خدای هېر کړی دی رب هېر کړی دی رب العالمین فرمایي چې کله هم یو انسان سهار وختي پاسي او ما ته ودرېږي زما عبادت کوي د سحر مونځ په پابندۍ سره کوي د اوږدې شپې دي په دې کې انسان ته توفیق نه میلاوي چې زه سهار جمع وکړم څومره د افسوس خبره ده تر وخته نه وخته پورې به ګرځي واک به کوي یا فیسبوک او ټیک ټاک او په دې کې به لګیایي 2 بجې 3 بجې په دې ټیم کې به وسوده شي تر سهار 12 یا 11 پورې به دی دا څنګه چل د قرآن کریم کې فرمایي وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا چې کله هم د قرآن د خلاف چلېږي بیا به ګرفتار کېږي بیا به ګرفتارېږي د صحت مسایل به درته راځي د نظر مسایل به درته راځي د معدې تکالیف به درته راځي قسم بیمارۍ به په تا ټینګ کوي ځکه چې ته غلط انوایرمنټ کې چلېږي الله چې کوم قانون دی هغه درته بیان کړی چې د شپې آرام کوه د ورځې سهار وختي پاڅه خپل روزګار پسې خپل رزق په تلاش کې وځه زه به درته برکت درکوم ما یادوه سهار ورځ چې دی ابتدا د زما د یادګیرۍ نه شروع کړو نن مسلمان هم دی د لاسه خوار الله رب العزت دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین